ډاکټر صاحب د پیسې کېدو لپاره څه ضرورت دی؟ که چېرته یو فرد غواړي چې پیسه داره شي، په ابتدا کې دوه خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي. لومړی عقیده یا باور، دوهم اړتیا یا ضرورت. د عقیدې او باور نه مطلب څه ده؟ زه تاسو ته یو کیسه کوم. په یو ان کې د ساختماني کارونو دپاره یو پوسټ اعلان شوی و. 100 نفره لاړو هلته چې کار وکړي. په دې 100 نفرو کې ټولو منځونه کول او د یو ان د هغې ځي مشر تصمیم ونیوه ټولې راوغوښته. ویلې هر څوک چې مونځ ونه کړي او د مونځ په ځای مونږ ته کار وکړي، چون مونږ غواړو زمونږ کار زر پای ته ورسیږي، مونږ حاضر یو چې دو ته اضافي پیسې ورکړو. مثلا د تاسو $50 معاش دی، که مونځ ونه کوئ د مونځ په ځای کار وکړئ تاسو ته $80 درکوو. په دې 100 نفرو کې په 2 برخو خلک وویشل شو. یو هغوی چې ویلې مونځ نه کوو $10 اضافي اخلو، بیا به قضایي په کور کې راوړو. یو هغه خلک چې ویلې په هر حالت کې مونږ مونځ کوو $10 مو په کار نه دي. تصمیم ونیول شو، ماښام شو، هغه خلکو چې ویلې چې مونږ مونځ نه کوو د دوی نومونه مو لیکل شو، هغه خلکو چې ویلې چې مونږ مونځ کوو $10 مو په کار نه دي د دوی نومه مو لیکل شو. سبا ته چې دوی بیا کار ته راغله 80 نفر ویلي و چې مونږ مونځ نه کوو $10 مو په کار دي. د یو ان د مشر لخوا په هغې وخت کې د دې پروژې چې کوم مسؤل و د هغه لخوا هغه خلکو ته چې ویلي و $10 اخلو مونځ نه کوو، وویل شو چې تاسو نور اخراج یاست. هغه خلکو چې ویلي و چې مونږ مونځ کوو او $10 هم په کار نه دي، دوی ته ویل شو چې سر د سبا نه تاسو مونږ سره وظیفه کوئ، 1 کلن قرارداد در سره کیږي. د دې خارجي نه پوښتنه وشوه چې ولې داسې یو کار وکړه. هغه ویلې هغه خلک چې خپل خدای په $10 خرڅوی شي، فکر کوئ مونږ په $100 نشي وژلی؟ او هغه خلک چې خپل خدای ورته اولویت لري، فکر کوئ هغو تر اخره مونږ سره وفادار نشي پاتې کېدی؟ عقیده ډیره زیاته مهمه ده د دې دپاره چې تاسو ورسیږئ یو برخې ده. اوس که چیرې تاسو غواړئ پیسه داره شئ، لومړی باید ایمان په دې ولرئ چې پیسه داره کېدل ستاسو په وجود کې شته، اما په کوم قیمت؟ آیا د کورنۍ په بربادولو؟ آیا توبه نعوذ بالله د خدای په خرڅولو؟ آیا د صداقت په پلورلو؟ کوم خلک چې د پیسو دپاره خپل اساسات خرڅوي دوی هیڅکله پیسه داره کېدی نشي، لکه د یو ان دا کیسه چې ما تاسو ته وکړه. ډاکټر صاحب اوله برخه وایي ډېر مهمه، دویمه برخه مخکې تاسو اشاره وکړه چې ضرورت، دا څه رول لري؟ د ضرورت په برخه کې که څه چېرته تاسو ته یو مثال درکړم، هغه زده کوونکي چې تاسو ګورئ په مکاتبو کې، یو زده کوونکی دی په خدای ډېره عقیده لري او دی چې کله امتحان ورکوي الله ته دعا کوي. باور وکړئ اکثرا اول نمره هغه خلک دي چې په رب بې نهایت ایمان لري. دوهم هغه خلک دي چې تر ډېره حده پورې په مطالعې ډېر ایمان لري، درس وایي د درس په زور مخ ته ځي. دریم هغه خلک دي چې په واسطې ډېر ایمان لري، استاد ته چاپلوسي کوي، استاد د ځان نه راضي کوي او د یو مقام ته رسیږي. اما تر ټولو وروسته پاتې هغه خلک دي چې مکتب ته ځي او د مکتب نه هیڅ کوم هدف نه لري او په دې نه پوهیږي چې اصلا ولې باید درس ووایي یا ولې باید اول نمره شي. که چېرته تاسو غواړئ پیسه داره شئ او پې پوهیږئ نه چې ولې غواړئ پیسه داره شئ، هیڅ ځای ته نشئ رسېدی. لکه په کوم شکل چې مونږ د اطلاعنامې ورځ وه، ما به اولنی کار کو یاسین شریف به مې ویلی، وخت کې به مې کتل درس به مې نه وویلی، 2 نمره به وم. اول نمره به هغه څوک چې واقعا مطالعه کوله، هم به ښه مسلمان هلک و، هم به یې درس ویلی. 3 نمره به هغه نفر چې واسطه باز به و. اما هغه خلکو چې موخه نه درلوده د مکتب نه، هغوی به مشروط وه. اوس اړتیا د پیسو څه ده؟ تاسو باید په دې باندې پوه شئ. پس په ابتدا کې که چېرته تاسو غواړئ پیسه داره شئ، 2 خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي که چېرته خلاصه کړو. لومړی دا چې تاسو عقیده ولرئ، تاسو سور خط ولرئ، تاسو عاطفې ته، احساساتو ته، اړیکو ته او بهتره ژوند ته ارزښت ولرئ. که چېرته یو سړی فریبکاره اوسي، که چېرته یو سړی دروغجن اوسي، که چېرته یو سړی کورنۍ ته ارزښت نه ورکوي، که چېرته یو سړی خدای ته ارزښت نه ورکوي، دی به څنګه پیسه داره کېږي؟ ځکه د ده عقیده معلومه نه ده. پیسه داره کېدو دپاره باید باور واوسي. زه مثال در کوم، مارک زاکربرګ د فیسبوک مشر، د ده عقیده دا وه چې ده نه غوښتل ملګري ورنه لرې اوسي.
او د ویل چې زه هر رقم کېږي باید خپل ملګري مې د ځان سره نږدې ولرم. د دې عقیدې په اساس د فیسبوک رامنځته کړ. که چېرته تاسو د سافټویر مشر بیل ګیټس ته ګورئ، د بیل ګیټس باور دا و چې زه باید خلکو ته اسانتیا برابره کړم او دغه اسانتیا باید ماته ګټه راورسوي. خلکو ته د اسانتیا دپاره غوره لاره د سافټویر جوړول رامنځته کړه. که د عقیده نه درلودی پیسه داره کېدو نه. اوس د دې عقیدې تر څنګ دې خلکو اړتیاوې هم درلودې. د مارک اصلي هدف دا و چې اړیکې بهتره کړي. دی دا وایي په خپله د دې اړیکو د بهتره کولو ضرورت شي او چون ده غوښتل خپل ملګري ځان سره نږدې وساتي. بیل ګیټس غوښتل سهولت رامنځته کړي. ولې؟ چون خپله په ژوند کې ډېرې سختۍ لیدلې وي. د دې سختیو د وتلو له امله یې غوښتل یو سهولت رامنځته کړي. جک ما چې د علي بابا مشر دی، دی په ژوند کې ډېر ناکامه سړی و. دا وایي چې زه یو ځای ته لاړم 9 نوي کارمند یې نیول. زه 100 نفرو امتحان ورکړی و، 9 نوي کامیابه شوه، کوم چې پکې ناکامه و 1 نفر غځوم. نو د اړتیا ولیده چې زما غوندې ناکامه خلکو ته باید یوه لاره وي او د هغې عقیدې او اړتیا په اساس د علي بابا هغه کمپنۍ رامنځته کړه. نو زه نننی سیزن چې کوم زموږ دی او لومړی اپیده په یوې پوښتنې پای ته رسوم. ستاسو عقیده د پیسه داره کېدو لپاره په چی شي ده؟ ولې غواړئ پیسه داره شئ؟ که $1,000,000 ولرئ څه به پرې وکئ؟ د چا دپاره غواړئ پیسه داره شئ؟ که یو فرد ماته وایي چې زه غواړم پیسه داره شم د دې دپاره چې عیاشي وکړم، زه غواړم چې پیسه داره شم د دې دپاره چې ساتیري وکړم، دا په عمر کې یو ثابت پیسه داره انسان نشي کېدی، ځکه د ده عقیده ډېره ښکته ده. د ښه پیسه داره کېدو دپاره باید تاسو ستر عقیده ولرئ. تاسو د دې نه خبر یې چې د نړۍ تر ټولو ستر میلیونر د 3 دقیقو دپاره هم و. دا هغه نفر و چې عقیده یې ډېره کاذبه وه. 3 دقیقو دپاره د نړۍ تر ټولو ستر میلیونر وروسته هر څه یې وبایلل. دوهم اړتیا ده. ښه کومې پیسې چې تاسو لاسته راوړئ په چا یې مصرفوئ؟ د چا لپاره یې پیدا کوئ او ولې یې پیدا کوئ؟ اوس که زه وایم چې زما عقیده په خدای ده او زه غواړم د خدای پاک د راضي کولو دپاره خپله کورنۍ خوشحاله وساتم او زه د کورنۍ د خوشحاله ساتلو دپاره اړتیا لرم چې پیسه داره شم، دا یو بنیادي پیل دی د میلیونر کېدو په لاره کې. ډېره مننه ډاکټر صاحب.